سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل چې د سلواغې په 15مه په هیواد کې د ښځو د ملاتړ ادارې د عمومي سلاکارې مینې شیرزۍ سرلیدنه کوله ټینګار وکړ چې په ادارو کې د ګمارنې په موخه دی د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتونو اداره ځانګړی امتیاز میرمنو ته ورکړي. د دې لیدنې پر مهال د کابل ولایتي شورا غړي زهرا نوابي او یو شمېر نورو هم شتون درلود. په هیواد کې د ښځو د ملاتړ ادارې عمومي سلاکارې مینې شیرزۍ وویل دوی د یو کال په موده کې د 2000 په شاوخوا کې میرمنې چې لوړې زده کړې لري په ادارو کې د منیجمنت تدارکاتو او نورو برخو کې روزي. هغې زیاته کړه یادو میرمنو ته به د یو کال وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري د یو کال دندې ترسره کولو رسمي سند هم ورکړي چې له هغې وروسته به په بېلابېلو ادارو کې پر دندو وګمارل شي. شیرزۍ زیاته کړه 150 میرمنې په ننګرهار کې جذب کړي چې له جملې څخه اتیا تنه د عملي زده کړو په موخه ادارو ته ورپېژندلي چې د یادو میرمنو سره د مرستې او نورو میرمنو د جذب په برخه کې د ولایت مقام د همکارۍ غوښتنه وکړه. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د پریموټ ادارې څخه مننه وکړه چې میرمنو ته د عملي زده کړو په موخه زمینې برابرې کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره باید میرمنو ته د ګمارنې پر مهال ځانګړی امتیاز په نظر کې ونیسي. نوموړي ډاډ ورکړ چې په ننګرهار کې به د میرمنو د جذب په برخه کې ځانګړې هلې ځلې وکړي او د یادې ادارې له لوري د ګمارل شوو میرمنو سره هم د ځانګړې همکارۍ ژمنه وکړه. ننګرهار والي د پریموټ ادارې عمومي سلاکار ته سپارښتنه وکړه چې میرمنو ته د کورنیو له لوري د دندې په موخه د اجازې ورکولو په برخه کې د په ننګرهار کې د فعالو رسنیو څخه عامه پوهاوی ترسره شي.